دا ما ډېر لوی ارمان دی چې ما سره په واده کې مرسته وکړو ما وکړې سوچونو فکرونو وړي او مور او پلار هم بېدسته دي واده وکړو وینده جوړه شي او بچیان هم پیدا شي بس کور ته چې راشو واده هم نه نو کور نه په سارا خوشحاله یو نو چې راشو بس بچیانو سره سړی یقین سات یو پهله چای ورسره وشکو ګپ شپ ولګو السلام علیکم دوستانو الله دې وکړي چې روغ جوړ به یاستئ شاکر زموږ دوست په لیدلې به موږ سره په ډېرو ویډیوګانو کې او ډېر دوستان یې د نوم سره مشنا دي د څېرې سره مشنا دي ډېر وخت شو چې شاکر زموږ ټیم ته نه راغلی زموږ څنګ ته نه راغلی ډېر وخت بعد یو ځل بیا راغلی زموږ څنګ ته خو دنه غواړو چې پوښتنه وکړو چې شاکره ولې دا ډېر وخت نه راتلی شاکره که داسې راته وایي دا ډېر وخت نه راتلی زموږ څنګ ته ولې ولا چې ډېر وخت نه راتلو بس سوچونو فکرونو وړي او مور او پلار هم بېدسته دي او بس دغسې واده مسله ده واده هم نشته سوچونه وکړو فکرونه دي او ولا چې ډېر وخت شي بس دغه ثوابي کارونو موږ هم درسره برخه نه ده اخیستې او نن راغلم زه دغه مرګړو پام وکړم د خیري بنسټ مرګړي هم دي د دوی پام وکړی او سلام پور واچو ډېر وخت بعد راغلی دا سوچ فکر در سره پیدا شوی چې واده وکړم آینده ژوند مې بچیان مې کور مې بس ډېر وخت راغلم زه واده وکړو وینده جوړه شي او بچیان هم پیدا شي دې ته راغلو آینده ژوند ته په فکر کې چې بچیان مې واده مې کور مې همداسې ده همداسې ده بس کور خپل پیدا کړو بس بچیان مې دي بچیانو سره کلین دا ستا ارمان دی چې زموږ د دې نورو خلکو په څېر باندې واده وکړي او کور دی بچیان دی خپل کوروالا سره کښېني همداسې ده بس کور ته چې راشو واده هم نه نو کور نه په سارا خوشحاله یو نو چې راشو بس بچیانو سره سړی یقین سات یو پهله چای ورسره وشکو ګپ شپ ولګو یعنې او خپله ستاسو د کورنۍ وس ته چې تا ته واده وکړه زموږ د کورنۍ وس نشته که نه چې وس وایي ښه به وس چې وس وایي موږ ته به یې کړی وه وس نشته که نه پلار مور هم بېدسته دي اوس کم دوستان چې دغه ویډیو زموږ ویني او هغو باندې غږ کولی چې د هغو نه غواړي چې ستا په واده کې د تا سره هر رقم کومک وکړي ولې نه په دې دوستانو ما ټولو غږ دی بس چې ما سره واده کې مرسته او کومک وکړي غواړي یعنې دوستانو نه که نه بس دوستانو نه غواړم چې ما سره مرسته کومکونه وکړي د واده په باره دا ما ډېر لوی ارمان دی چې ما سره په واده کې مرسته او کومک وکړي مور او پلار مې بېوسې دي هغو سره هم پیسو درک نشته دی او ورونو سره مې پیسو کومک نشته هغوی چې خپله یې وګټه او خپله یې دغه کړي تا ته به موږ واده په وکړي او زما په ورونو غږ دغه ورونو باندې مې غږ دی چې ما سره واده کومک وکړي کومه ورځ چې ما پسې گاډی راشي انډیوالان گاډی راولي او ما د ګاډي کوم څېره راته غاړې کې راواچوي ډېر غټ ارمان دی دا هغه به دا د ډېر ارمان دی چې د واده ګاډی تا پسې راشي او ګل پوز کړي یو غاړه کې انډیوالان درته غاړه کوي در واچوي ستا د واده ورځ بس هماغه مې په زړه ډېر ارمان دی یعنې مبارکیان یې درکړه او در سره ګپې شپې لګوي مبارکیان یې راکړه بس چې واده د مبارک شي دا د ډېر لوی ارمان دی زه دا ارمان د الله پوره کړه دوستانو لکه څرنګه مې چېرته ویل چې شاکر ډېر وخت بعد زموږ نه جدا و د خیریه کارونو کې موږ سره نه وو چې د هغې پوښتنه مې ترې وکړه ویې ویل چې نور سوچ فکر را پیدا شوی چې آینده ژوند ولرم واده ولرم د ژوند ملګری ولرم بچیان ولرم کور ولرم آینده ژوند ولرم دوستانو هغه غوښتنه د واده وه تاسو نه یې وکړه په تاسو یې غږ وکړه دوستانو راځئ مالی کومک تاسو وکړئ انشاءالله زموږ د ټیم ملګري به د الله په مدد سره د ده د واده غم کا او د ده به واده کړو آینده ژوند راځئ د ده د زړه د ارمان دی چې هغه به مو ورځي چې ما ته دوستان ناسي او ګاډی راولي او هغه په ګلانو کې پټ کړي او غاړه کې غاړکۍ راواچوي دوستان غاړې راکړه راته وایي چې د واده دی مبارک دوستانو د شاکر دغه یو ارمان دی دا پوره کړئ دوستانو که څوک غواړي د شاکر د واده په پروګرام کې په هر رقم کومک کولی شي که هغه نغدي وي که هغه د ده د واده د جامو وي که د سامان وي که د ده د واده د ډوډۍ مصرف وي راځئ دغه کومک ورسره وکړئ انشاءالله شاکر به تاسو ته دعاګانې کوي او لاس په دعا به تل به چې د ده ارمان پوره شو تل به تاسو په دعاګانو کې یاد ساتي چې الله دې ستاسو ارمانونه پوره کړي راځئ په دغې ارمان کې دې سره کومک وکړئ چې تر څو د شاکر د زړه ارمان دی او ارمان دې پوره شي